بیړنی خبر طالبان د ایران خاورې ته دننه شوي او جګړه یې کړې ده چې ولې نو پاتې خبر هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو یو ایرانی سرتیری وژلی. سرچینې خبر ورکوي چې د افغانستان او ایران پر پوله له طالبانو سره په نښته کې یو ایرانی سرحدي ساتونکی وژل شوی دی. سرچینې هشت صبح ته ویلي چې طالبان د سې شنبې په ورځ د مې 28 د ایران پوله ساتو لخوا د دوو افغان ځواکونو له وژل کېدو او ټپي کېدو وروسته ایران ته ننوتل او د یو ساعت لپاره ایراني پوله ساتو سره نښته وکړه. دا نښتې ډیر وخت دوام وکړ چې ایراني ځواکونو خپله خاوره کې شاته تګ ته اړ شول. سرچینه زیاتوي چې د دې نښتې په پایله کې د محمد سیاد په نوم یو ایرانی سرتیری وژل شوی دی او دوه نور سرتیري ټپیان شوي دي. ایراني تلویزیون چینل هیرمن غږ په دې جګړه کې طالبان یرغلګر بللي او لیکلي دي چې طالبانو د ایران پر خاوره د یرغل نیت درلود. تر دې مخکې هم د طالبانو ایراني پوله ساتو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. یاد دې وي چې دفاع وزیر ملا محمد یعقوب خپل سرحدي سرتیرو ته امر کړی و چې د هیواد او خلکو د ساتلو لپاره د ګاونډیانو هر تیري ته بالمثل ځواب ورکړي او د مرکزي حکومت امر ته نه په تمه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوالو د طالبانو یا د اقدام ستایلی او له طالبانو غوښتي چې د ایران او پاکستان شومو اهدافو ته د اجازه نه ورکوي چې پر مظلومو افغانانو تحمیل کړي.